د نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم د سیرت پاک سلسلہ شروع وا تیرو دو جمعوں کے د غزوہ احد بیان میں وکړو. د احد غزوہ جہاد په درېمه هجره کې شوی و، د هجرت په درېم کال. په دغه کال باندې د حضور پاک یو درې واقعې نور پیښې وې. یو د حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ لور و حضرت حفصہ هغې سره د حضور پاک د شعبان په میاشت کې نکاح شوه. حضرت حفصہ چې کله کونډه شوه نو عمر فاروق رضی اللہ عنہ حضرت ابوبکر صدیق باندې حضرت ابوبکر صدیق ته وویل چې زما لور حفصه کونډه شوې ده، که ستا خوښه وي نو تا ته به یې په نکاح کوم. هغه غږ ونه کړ، خاموش پاتې شو. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ وی چې زما زړه کې د ابوبکر نه ګیله پیدا شوه چې یا به دې قبوله کړې وه ها به دې کړي او که دې نه قبلوله نو ویلې به دې چې زه نه کوم. دا خفګان خبره نه ده، نو ته چپ پاتې شوې، د دې تمه کې وساتلم. دو درې ورځې پسې حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ته وویل چې زما لور حفصه کونډه شوې ده، که ستا خوښي تا ته په نکاح کوم. هغه وی چې عمر ډېره ښه خبره ده، خو دې وخت کې زما واده ته او نکاح ته جت نشته. حضرت عمر وی عثمان ته غصه نه ومه، ټیک ته یو انسان نه نکاح نه کوي، واده نه کوي او صفه ووایي چې نه کوم واده، نو د خفګان خبره نه ده. خو حضرت ابوبکر صدیق ته په دې غصه هم چې نه ښه وکړل نه وکړل. وی چې څه موده تېره شوه نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ما نه په خپله مطالبه وکړه د دې خپلې لور د حفصې. ما وی ډېر زیات خوشحاله شوم، ډېر خوشحاله شوم چې شکر دی چې زما دا لور د رسول الله صلی الله علیه وسلم په نکاح کې راشي. نو د شعبان په میاشت کې د حضرت حفصې رضی اللہ تعالی عنہ د نبی علیہ السلام واده شو. اوس په شریعت کې تاسو باندې هم دا خبره ناشنا لګېدلې چې یو انسان په خپله چاته وایي لور درکوم. دا په شریعت کې منع نه دي. د چا لور پیغله ده او څوک یې خوښ دی، د هغه ته ویلی شي، د هغه پلار ته ویلی شي، د هغه ورور ته ویلی شي چې زما دا لور ده او تاله په نکاح در کوم، یا ستا زوی لی ورکوم یا ستا رور لی ورکوم. لیکن زمونږ په وطن کې کرې داسې لوبه وکړه، زمونږ رواج غلط دی، نو بیا ټول عمر هغه جینۍ ته پیغوري، ته به ورسره خو کې ښېګړه به ورسره وکې. دا خو لویه ښېګړه ده چې څوک چاته وایي دا لور در کوم. په لور اولاد خو څوک تنګېږي نه، تا ورسره ښېګړه وکړه، دی دې خوښ دی، ګوره مینه دی د ورسره، او تا لور ورکړه. ټول عمر بیا پیغور کوي، وی پلار سره د ډوډۍ دی نه وه، پلار نه شوې ساتلی، ګوره ما ته یې په نکاح کړې، ډوډۍ ورسره نه وه، تا کې دا چلو، تا کې دا چلو، دا کې دا چلو. نو ټول عمر هغه جینۍ ته زندگی تباه شي او د پیغور شي. په دې سنتو عمل نشي کولی دې زمانه کې. پکار دی چې موږ د حضور پاک په سنتو عمل وکړو، او رواج د خلکو ګنده غلط رواج د سنتو مقابل روان دی. یا نبی علیہ السلام په خپله عمر ته ووایي چې حفصه کونډه شوې ده، که ما ته په نکاح راکې. ځکه نه اوس چې څوک چاته وایي چې دا لور په نکاح راکه که دې کې شریعت کې څه قباحت خو نشته او نه پکې ګناه شته. او که اوس دې چاته وایي چې دا لور دې په نکاح را یا دا خور دې په نکاح را، اوخو وګوره که نه د سترګو کې حیا نشته، او دا دې ګوره ما ته په مخامخ وایي لور په نکاح راکه، بې حیا دې او زمانه نه شرمېږي او سترګو کې حیا نشته، شل خبرې به درته وکړي. حالانکه شریعت کې په دې کې هیڅ پابندي نشته. قسم به که موږ د شریعت د حضور پاک په سنت او د صحابو په طریقو عمل وکړو، جن کې مشکلات بني، جن به آسان تیریږي. موږ ځان ته په خپله زندګي ګرانه کړې ده.
نو په درېمه هجرې د شعبان په میاشت کې د بیبي حفصې رضی الله تعالی عنها سره نکاح وشوه او هغه ام المؤمنین د مسلمانانو مور خدای وګرځونه. هم په دغه درېمه هجرې کې د رمضان په میاشت کې د حضور پاک مبارک نوسه حضرت حسن رضی الله تعالی عنہ پیدا شو. په 15 رمضان دی پیدا شوی دی چې د حضور پاک ډیر زیات خوښو او چې څنګه پیدا شو یو بیبي راوړو نبی علیہ السلام ته په غېږ کې کېښود او حضور پاک په خوله مبارکه کې کجوره اوچوپله ګوټي چې ورته خلک وایي او هغه فوراً د حضرت حسن په خوله کې هغه ګوټي کېښودله. یو بیبي خوب لیدو وی صاحب یو خطرناک خوب می لیدی دی. وی څه خوب دی؟ وی خوب می دا ولید چې ستانه می د غوښې یو ټوټه را پرې کړه او غېږ کې مې راته واچوله. ستانه می د غوښې یو ټوکړه را پرې کړه او غېږ کې مې راته واچوله. صاحب داسې خطرناک خوب می لیدلی دی. حضور پاک ورته وی دا خو خطرناک نه دی، دا خو ډېر بختور او برکتي خوب دی. وی د فاطمې به زوی پیدا کیږي ادما د غوښې ټوکړه ده او ستا لاس کې به پیدا کیږي ته به دایي او راوړې زما غېږ کې به غورځې. مقص یو شو د بیبي فاطمې زوی پیدا شو حضرت حسن. هغه بیبي خدمت وکړه او راوړې نبي علیہ السلام ته غېږ کې کېښود. وی دا د هغه خوب تعبیر و پته درته ولګېده. دریمه بله واقع چې پکې پیښه شوه نو شراب خدای د شوال په میاشت کې حرام کړل. شراب دغه وخته پورې حلال ولې خلق بلدو دا خو د نشې شی دی. یکدم کې خلقو ته ویلې وي چې هم به مسلماني قبلوي د بوتانو عبادت به پرېږدی هم به دا ګناه نه کوي دا به نه کوي شراب به نسکې نو بیا به خلقو باندې خبره ګرانېدله. نو ورو په قلار قلار خدای پاک شراب حرام کړل په طریقه. لومبی حکم راغی يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما اسم كبير ومنافع للناس. وی یاره خشم نه دی فیدیم پکشتا خو خشم نه دی ګوره فورا حرمت را نغی. نو بعد چې خوخیار صحابه و مشران هغوی وی چې فیدې پکشتا او نقصانات هم دي راشه ځان ته ساته. نو بعد صحابو ته ځان وساته. بیا دویم حکم راغی یا ایها الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سکارا چې کله مونځ کوئ شراب بنسکئ. نو بیا بعض صحابه وی چې کدا خوي نو بیا به د مانځه په وخت کې په مونږ ولې حرامېدل نو نور هم ځان وساته. نو د هغې نه پس بل حکم راغی انما الانصاب والازلام څنګه دی خمر والمیسر رست راځي رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه باس حرام شو. نو په شوال دریمه هجره کې دا حکم راغی چې حرام شو. نو صحابه خو به فورا عمل کو. حضرت انس وی ما خپلو ترونو ته او خپلو مشرانو ته شراب اچول امې پسکل او فضیخ ورته وی فضیخ په دوات سره دا د کچو کجورو شرابي او قیمتي شرابي. وی په مدینه منوره کې په دغه زمانه کې د کجورو شراب به ملاوېدل. وی هغه مې پسکل. وی دې کې یو سړي آواز وکړو چې ای خلکه شراب حرام شوي دي. بس خمر ورته وی شراب حرام. وی چې د مدینې کوڅې د اوبو د شرابو نه ډکې وې خلکو چاټې واړولې او د مدینې په کوڅو کې د دې شرابو داسې لختي بېدل او ما ته هغه ترونو یې ورشه د آواز د څه دی. وی چې راووتم مې چې شراب حرام شو بس لاندې لوښي وغورځول وی چې دا چاټې واړوه چاټې مې واړولې. هلته یو جومات دی د احد په لاره کې راځي مسجد فضیخ ورته وایي چې کوم ځای کې دا حکم هغوی واورېد او هغه شراب یې توی کړل نو په هغه د جومات جوړ شوی د مسجد فضیخ ورته وایي. دا د درېمې هجرې د حضور پاک مبارک واقعات. په څلورمه هجرې کې چې څلورمه هجري شروع شوه نو یو څو عظیم واقعات پیښ شوي دي. هسې خو لوی تاریخ د ټول درته نه ویم بعضې چیده غټې غټې خبرې درته کوم. یو کافر خالد ابن سفیان خالد ابن سفیان یو ظالم کافر هغه به د پیغمبر علیه السلام خلاف پراپیګنډې کوله او حضور پاک پسې به سپکې وې او بد به وې
او چې د نبی علیہ السلام نوم به ډیر په بد واغشته، اوس هم د چاچا سره روانئ نو په هر مجلس کې سپکه وای. نو دی خالد ابن سفیان به په هر مجلس کې د نبی علیہ السلام بد وی، سپکه به وی، او حضور پاک ته هغه خبرې را رسېدلې. ډېر زیات نبی علیہ السلام پې خپاو چې سپېره مام باندې اسلام نه راوړی او مسلمانېږي نه، نو سپکې ولې وی؟ او بیا د دې د پاسه هغه یو لښکر تیار کو د خپل قوم، او ویزو په مدینه حمله کو او کنزل به کول د نبی علیہ السلام مبارک پشان کې، یزو په مدینه باندې حمله کو. نو حضور پاک ته چوي چې هغه سپېره چې تا پسې کنزل کوي او په هر مجلس کې د سپک کوي او په مدینه حمله کوي. نو نبی علیہ السلام وی یاره څوک به داسې پیدا شي چې لاړ شي او دې مردار کې او دا سر ته پرېږي، په مدینه سره پاره حمله کوي، ته پرېشه او خپل دین دې پیشه، ما سره څه ظلم کې. نو یو صحابي پاسید حضرت عبدالله ابن انیس رضی اللہ عنہ، هغه وی د الله رسول ما ته دعوا وکړه، لاړم ورپسې. صحابو کې ډېره زبردسته بهادري وه، بهادر خلک او د هغوی سوچ هم دقه و چې ځکه سړی مې مړ که غازي بشم او که زه مړ شم شهید بشم. او د شهادت خو قرآن شریف کې او په احادیثو کې ډېر بې فضیلت راغلی دی. وی صاحب دوا کوه ورغلم پې، وی دا الله دې مدد وکړه چې حضور پاک چاته مخ مخ دعا وکړي چې الله دې مدد وکړه، هغې کې بیا درد کېدو سي. دی وی لاړم د هغه خالد ابن سفیان علاقې ته. اوس یو صحابي چې ورځي څونه ګران کار دی یوازې چې ورځي، او هغه په دې سوچ کې لګیا دی چې لښکر تیاری او په مدینه د حملې کوشش کوي. د ګیر چاپېره قبیلو نو علاقو نو بانډو نه خلک راغونډېږي چې موږ په مدینه باندې حمله کوو. وی بس غلې غوندې څه طریقه مې جوړه کړه او ځان مې ورورساو. وی چې ورورساو چې ټس مې ورکه سر مې ته ووو او رامنډه مې کړې چې سر مې ته ووو، سر مې ونیوه په لاس کې، سر مې مرونیوه او رامنډه مې کړې. وی چې رامنډه مې کړه خلک را پسې دی، زمونږ مشر زمونږ سردار چا مړ که او سر یې ته یوړو. وی د خو غرونه دي غونډی دي، یو غونډی شاته تاو شم، یو غار و پکې، په هغه غار ورننوتم. چې په غار ورننوتمه الله ورسره اوس مدد کوي. حضور پاک دعا کړې ده چې خدای دې مدد وکړه. د غار په خوله کې فوراً جولاګې راغې او جالې پکې جوړې کړې، لکه څنګه چې نبی علیہ السلام هجرت کو او د غار ثور په خوله کې خدای بوټي زرغون کو جولاګي پکې جاله واچوله، فوراً جولاګي راغې او جالې پکې جوړه کړه. خلک منډې ترړې وی لکه سړی څه شو، وی دې غونډۍ شاته تاو شو چې ګوري نشته. وی لکه دې غار کې وی چې وی قتل وار شو که دې غار کې ننوتېده د جولاګي دا جالې به نه روانېدې. دې کې خو بلا جالې د جولاګي یو جالم نه ده، دا څنګه په دې ورننوته او د جولاګي جالې روانې نه شوې. نو هغې ته لاړل خواره شو، یو خوا منډې وی بل خوا منډې وی. دا صحابي وی عبدالله ابن انیس رضی الله عنه، وی دروازې به چته غار کې پټومه او د شپې به مې مزل کو، دروازې به بیا چته غار کې پټ شومه او د شپې به مې مزل کو. او حضور پاک مبارک ته الله اطلاع ورکړه، صحابو ته ووی وی هغه خالد ابن سفیان ظالم چې ما پسې کنزلې کوي او پراپیګنډ کوي او د مدینې خلاف لښکر جوړوي، وی هغه مردار که مړی که سر یې ته پرېږده. هلته په مدینه شریفه کې حضور پاک صحابو له اطلاع ورکړه او دې شی به وی دروازې به مې ځان چته غار کې پټو، پټو کې لختو کې به پټومه او د سرم را سره دی اوس د دې مردار. او وی دا شپې به مې مزل کو. راغی مدینې منورې ته چې راورسېد حضور پاک ته هغه سر په مبارک ته هغه سر په خپو کې کېښود. وی صاحب دا د هغه پلیده د هغه خالد ابن سفیان سر دې مې ته پرېږده. نبی علیہ السلام ډېر خوشحاله شو او شکریه د الله ادا کړه. او یو کونټۍ ورسره وه، یو کونټۍ ورسره وه، هغې دې صحابي له ورکړه عبدالله ابن انیس له. وی ها دا کونټۍ والا تخسر به فی الجنة فإن المتخسرین فی الجنة قلیل. وی دا کونټۍ والا ته به جنت کې په دې کونټۍ ګرځې، دا نه چې ته به ګوډې، جنت کې ګوډ شل نشته، خدا به ستا یو نښی
اوس هم بعضې خلک د فوجانو د جرنیلانو سره او د مشرانو سره یو چوکه غوندې وي، یو سټیک ورسره، یا بعضې خلکو سره سې د دغه د وجې نه یو چکونټی وي، هغه لاس کې داسې تاوی را تاوی په ځمکې نه لګي، شوق دپاره یې ساتي. نو وی په دا ځه وی جنت کې به دا کونټی لګي او پکې به ګرځي، او وی جنت کې کونټو والا خلک ډېر کم دی، حضور پاک ورته فرمایي. او دویم ورته څه وایي؟ وایي عبدالله ابن انیس وی دا کونټی به ستا د قیامت په ورځ نه ښیي، په دې به دې پېژنم. قیامت په ورځ به دا کونټی ستا نه ښیي، په دې به دې پېژنم. دا ستا نښه شوه. دغې صحابي حضور پاک مبارک او دعا یې ورته وکړه، ډېره دعا یې ورته وکړه، د جنت د تلو دعاګانې یې ورته وکړې. نو هغه بیا د دې کونټۍ حفاظت کو چې دا رانه ضایع نشي، روکه نشي، تر مرګه پورې د هغه کونټۍ حفاظت وکړو هغې صحابي. او چې کله وفات کېده نو وصیت یې وکړو، وی چې ما کله په قبر کې خښ کړه دا کونټۍ ما سره کېدی. نو چې قبر کې کله خښ کړه نو هغه کونټۍ م ورسره کفن کې کېښوده، دفن یې کړه ورسره. دا یو واقع پیښه شوه. ګوره تاسو ته خپل اندازه ولګېده چې د صحابو بادري څومره وه، د صحابو د حضور پاک سره مینه څومره وه. یک سر په غونډ کلي وردي او د کلي مشر وجني، دا خو اسانه خبره نه ده، دې کې خو به خپل سر بیلی او بیا څومره مشقت کوي او نبی علیہ السلام نه ځان را رسوي، او بیا حضور پاک د ده د مینې کومه نتیجه ورکوي. کونټی د حضور پاک چاله چې حضور پاک کم شی ورکړی دی هغه به پې فخر کو، وی دا ماله د دواړو جهانو مبارک سردار را کړی، دا نیزه ماله هغه را کړې ده، دا توره ماله هغه را کړې ده، دا جام ماله حضور پاک مبارک را کړی دی. صحابه به پې فخر کو چې دا د رسول الله مبارک نښه ده. اوس چې چاله یو سړی په تحفه کې یو شی ورکي، پلار ورکي، استاد ورکي، یو پیر ورکي، یو نیک سړی ورکي، هغه ځان سره تحفه ساتي که نه ساتي، فخر پې کوي که نه کوي؟ نو چې د دواړو جهانو مبارک سردار یو شی چاله ورکي په هغې به څونه فخر کوي. نو یو دا واقع پیښه شو په 4مه هجره کې. بله یو په محرم کې بله یو واقع پیښه شوه په 4مه هجره کې د سفر په میاشته کې. هغه داسې وه چې مدینې منورې ته څه بعضې ظالمان رالل، او چې څنګه رالل نو د ظاهر کې خپل اسلام ښکاره که او حضور پاک مبارک ته موږ مسلمانان یو. عدل او قاره د دې خلکو رجیع دا گیر چاپیرا د مکې او د مدینې په منځ کې بعضې خلک اوسېدل، قبایلي خلک و بدماشان، اجرتي قاتلان، دا ځای په ځای خوارو او غله ډاکوانو چې قافلې بتلې دوی به لوټ کولې، او چې څوک به یې ومنتل مال به یې ترې واخېسته، او چې چاته به هم د کری د قاتل ضرورت و نو به دوی له به یې پیسې ورکړې. دا به ورسره 100 کسان لاړل او جنګونه د بل دپاره به په کری جنګونه کول، په پیسو به جنګونه کول. د مکې کافران چې کلم د حضور پاک خلاف هغوی لشکرکشي کړې ده نو دا د کری ټټوان به ورسره دوی له به پیسې ورکړې او دوی به پیسې واغېشتې، بس پیسې به یې ورکول او مرګونه به یې کول، قتلونه به یې کول، ډاکې به یې کولې، او د نبي علیه السلام خلاف به د مکې خلکو پیسې ورکړې او تورې به ورسره به ګرځېدل به. نو دا خلق چې دی دا قبایل دوی صلاح وکړه، د مکې خلکو ورته ووې چې په بدر کې زمونږ بعضې مشران مسلمانانو وجلي دي او په احد کې زمونږ بعضې مشران مسلمانانو وجلي دي، د هغې بدل به راله څنګه والی؟ دې سره په پیسو خبره وکړه. هغې وایي داسې کار به وکړو چې لاړ به شو او مونږ به نبي علیه السلام ته کینو، مونږ به ورته ووایو چې مونږ مسلمانان یو، او بیا به ورته وایو چې صاحب زمونږ ټول قوم مسلمانېږي، یو څو کسان قاریان راکه عالمان چې مونږ یې بوځو زمونږ قوم ته اسلام وښیي، نو په دې بهانه به مسلمانان روچت کو، نو چې راولو نو په تاسو به خرڅ کو، پیسې به راکې او تاسو به د خپلو سردارانو چې احد او بدر کې مړي د هغې بدلې به ترې والی. وی بس ډېره ښه شو. نو یو څو ظالمان لاړل مدینې منورې ته او حضور پاک ته وی صاحب مونږ مسلمانان شوي یو او زمونږ قوم هم ټول مسلمانېږي. ډېره ښه ده، حضور پاک خو په اسلام د خلکو خوشحالېده. وی صاحب زمونږ قوم ډېر دی، تا ته پته ده، او ګیر چاپېره قبایل دي او ډېر په بدعملو کې مبتلا دي. نو که تا یو څو کسان قاریان راکړل
چې دا مونږ بوزو او په خپل کلي کې به دیره کو، نو خلکو ته به ایمان او اسلام هم وښیي، ښکلی عقیده او عمل او اخلاق به هم وښیي، ټول خلک به مسلمانان شي. او زمون قوم خو کېږي مسلمانېږي، یو څو کسان راکا. نبی علیہ السلام خوشحاله شو، وی ډېره ښه ده. نو یو 10 قاریان یې ورسره ولیږل. هغه قاریان هغه زمانه کې به قراء عالمانو، 10 عالمان. هغې وی صاحب دا عاصم خو پکې خامخا راکا، عاصم ابن ثابت انصاری دی چې ښکلی قاري و، اواز یې ډېر ښه شته. او ده په احد کې یو سړی سلافه یو ښځه وه، د هغې پلار یې وجلی و. هغې سلافه ورته ویلي و چې که زما د پلار دا قاتل دا عاصم هم راوسته نو زه به دومره پیسې دله درکوم. نو هغې دې ځکه مطالبه وکړه، وی صاحب د دې عاصم اواز ډېر ښه شته دی او ښکلی قیرت وی، دی خو پکې خامخا راکا. حضور پاک وی ډېره ښه ده. دا 10 کسان قاریان دا نبی علیہ السلام دغه خلکو له ورکړل، وی زه هغوی ته مسلمانی او دین ښایې او دعوت ته اسلام چلوې او تبلیغ د دین کوې او چې ګیر چاپېره کمې قبیلې ټول ته دین ښایې او پټ ورته حضور پاک یو بله ډیوټي مواله کړه. وی مونږ له لږه جاسوسیم د مسلمانانو کوې، ځکه چې ګیر چاپېره دشمنی دي او د مکې خلکو سره دشمنی دي، نو دا جاسوسیم کوي که چېرې مکې والا خلکو بیا په مدینې د حملې اراده کوله یا بلې قبیلې کوله نو مونږ ته به اطلاع را رسوي. هغې وی ښه دا 10 قاریان صاحبان د قرآن لستونکي، دا علما، د صفې خاوندان چې حضور پاک سره په صفه باندې ناستو او د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه به دین او قرآن زکو دی ورسره کړل. چې لاړل هلته یو قوم بلو نحیان، دا بدماشان ما درته وختي ووی، هغوی ته خو پته وه چې په څه طریقه په دوکه به مسلمانان راولي. دا چې کم تلی ورپسې د دوی نه یو کس چې د ځان له شو بس بانه باندې او هغه قوم ته الوي چې 10 مسلمانان هم را روان کړي دي. وی کم ځای دي؟ وی فلان کی ځای ته م را رسولی دي. وی زه ډېره ښه ده. نو 200 بدماشان ورپسې راووتل. دا صحابه خو غریبانان روان دي چې مونږ خوشحاله دي چې د دغه علاقې خلک مسلمان شوی دی، مونږ ورته دین ښایو، دعوت به ورته ورکو، تبلیغ به وکړو، خوشحاله دي. او هغې 200 کسان ورپسې راوچت شو. نو قدمونو نښو ته ګوري، د قدمونو نښو ته، نو د 10 کسو قدمونو خو پته لګي. وی تاسو نه کوم ځای بیل شوي دی؟ یو کس ته وی دې ځای پورې ورسره زه یو ځای رالم، په دې لاره لاړل. نو هغې ورپسې روان شو. نو یو ځای کې دي کجورې خوړلې وې د صحابو، د مدینې نه ځان سره راوړې وې، د هغې هډوکي پراته چې وی کتل دی به پیژندلې کجورې او د کجورې هډوکي به یې پیژندل. هلکه وی دلته کجورې خوړلې دي، ښه دې ځای نه مخکې چې ته تللي دي. چې څو پسې لاړل نو صحابو سره میلو شو. او صحابه 10 دي، دا 200 دي، دا بدماشان. او په دې 200 کې 100 تیرانداز دي، د غشو ویشتو والا دي. و چې صحابه ولیدل، اوهو دا خو مونږ سره دوکه وشوه، مونږ خو یې په دوکه راوستو، مونږ ته خو یې وی چې زمونږ قوم مسلمانېږي، دین به ورته ښایې، او دا خو یې راپسې بلا بدماشان لښکر راوسته. نو صحابه یو غونډی و هغې ته دې وختل. دا 200 کافران ته ګیر چاپېره تو شو، ورته یې وی تاسو خو مونږ سره دوکه وکړه. او حضرت عاصم رضی الله عنه د الله په دربار کې سوال وکړ، اللہ تعالی سوچت کا اللہم اخبر عنا رسولکا، خدای خپل پیغمبر زمونږ نه خبر کا. مونږ خو گیر شو، مونږ سره خو وسلیم نشتا، او دا 200 سره مقابله به څنګه کوو؟ اللہم اخبر عنا رسولکا، اے خدایا زمونږ نه خپل پیغمبر خبر کا. بس نبی علیہ السلام مبارک دقسې په جماعت کې ناستو او په سترګو مخې بدل شو او سترګو نه اوښکې وبهېدلې. صحابه وی څه چل دی د الله رسوله؟ وی عاصم او د هغې ملګرو سره دوکه شو. اوس جبریل راغی ماته علم، دوکه شو، ظلم شو او گیر شو. اوس داسې ځای کې دي چې صحابه مدد لم نشي وررسېدی، خو مکې ته نږدې خلک دی، 100 کیلومتر مزل دی. ستړي ستومانه خواران گیر شو، خدای سوچ اوس به څه کېږي؟ او غریبانان ستړي دي او غریبانان بے سپلو بے جامو دي او
په جدا مقصد لاړل او گیر شو. مسافر دی خدایا دا سو شو چې گیر شو، دا دعا وکړه، هغه خدای قبول کړه، حضور پاک ته خو اطلاع را رسیدله. د کافر وته سوي الکوي مونږ خو ستاسو استقبال راغلی را کوشه څه د تنه وایو. دا غي مقصد دا چې دا لس جمدیو نسو نو په مکه باندې په کافرو خرڅ کو، بلا پیسې به پیو ګټو، او د مکی کافر به د خپل مشرانو په سر کې یو مړ کی. حضرت عاصم چې دا کم مشورو هغه دی وته سوي وی مونږ تاسو استقبال لا، او ته وی استقبال لا چې څوک راځي نو توري راوړي نیزی راوړي، استقبال دی ته وای. خیر پوي شو په وته وی را کوزيږي با امن در کوزای سم د تنوایو. حضرت عاصم مرګلو ته وی انی لا انزل فی عهد کافر، وی د خدا کافر امان نه قبلوم، د کافر امن نه قبلوم، دوکباز دی. یو دوکې را سره دا وکړه چې په دوکې را وستو، اوس به مونږ ورته وایو چې مونږ له امن راکړه، دوی به دوکه را سره کوي. وی بس زه خو به هغې پورې جنګېږم چې تر څو مړ شم. ملګرو وی مونږ هم داسې کوو. نو جنگ شروع شو، نو اوه کسان پکې شهیدان شو. یو دغه عاصم شهید شو، دا چې کومې مشر و، او دې عاصم د خدای په دربار کې یو سوال وکړ، اللهم انی احمی دینک اليوم، خدای زه نن ستا د دین حفاظت کوم. دا چې مرم خدای دپاره مرم، که اوس مې د کفر کلمه وی غږم راته نه کوي. خدای نن زه ستا د دین حفاظت کوم، فحمی لحمی بعد الموت، خدای زه مرګ نه پس زما د غوښو حفاظت وکړي. دی ولې وی؟ دی ځکه وی چې هغه د چا پلار د په احد کې وجلو سلافه، هغې قسم خوړلی و، سلافه بنت سعید، هغې قسم خوړلی و، وی د عاصم د سر په کوپړی کې به د شراب څکم، تر څو چې مې د سر پرې کړي نی او د سر دا کوپړی دا جام مې کوس کړي نی او په دې کې مې شراب نیس کړي، نه به صبرېږم، هر څونه پیسې چې لګي خو به دا چل کوم. نو ځکه یې ورته وي چې دا عاصم مونږ له راوله، ده ته پته وه. نو د یو د څو وی خدایا احمی دینک اليوم، زه نن ستا د دین حفاظت دپاره راوتیم، فاحمی لحمی بعد خدای د مرګ نه پس زما د غوښو حفاظت وکړې، زما د وجود حفاظت وکړې، او یا الله زما په دې سر کې ستا قرآن پروت دی، د قرآن حافظ دی، قاری دی، دې سر کې دې مازغو کې ستا قرآن پروت دی. نو چې ستا د قرآن په جام کې خدای څوک شراب څکي، شراب خو حرام شوي و کنه، دغه مخکې ما درته وویل که دې سر جام کې څوک شراب څکي، دا به خدای زما هم بېعزتي وي، ستا د قرآن به هم بېعزتي وي. نو خدای زما د دې سر حفاظت وکړي. الله دعا قبوله کړه، صحابه دعا خدای په قبلې. شهید شو، اوه کسان خو شهیدان شو. چې شهیدان شو نو او ادرې کسان، حضرت خبیب رضی الله عنه ابن عدی، حضرت زید ابن دسینا رضی الله عنه او عبداللہ ابن طارق رضی الله عنه، دا درې کسان هغې وی زه یاره ځان سله وجنو که چېته امن یې راکو جمدي بچ شو، وجود خو ډېر خوږ دی که نه ځان. نو هغې درې واړو ځان ورکو، چې څنګه یې ورکو نو دا عبدالله ابن طارق هغوی تړو، پړې راواغېشت، د لیندې مزې راواغېشتو، لاسونه یې وله شاته تړل. او هغې وی دا هم دوکه وکړه ما سره، تاسو خو چې امن درکو او تاسو خو اوس ما تړی ښځم. جګړه جوړه شوه، هغې راښکه دې نه ته، هغې راښکه، هغه غریب یې ملته شهید کړ. باقي دوه کسه پاتې شو. حضرت خبیب هغه هم بوته په مکه کې خرڅ کړ، او حضرت زید ابن دسینا هم په مکه کې خرڅ کړ، او د دې عاصم نه دوی سر پرې کوي چې دا سر یوسو او په هغه سلافه ښځه باندې خرڅ کو. نو خدای څه چلو کو، الله دا تورې مچۍ نه دي، دا غټې دا په دغه کې چې ځنګلونو کې دا غټې تورې مچۍ وي، دا خطرناکې ارالې، او په دې لاشونو د پاسه ګرځېدې، په دې اتو واړو لاشونو داسې پې ګرځېدې چې بنګار دی. نو مچوله څوک راتلی شي؟ نو خلکو ویل لکه داسې به وکړو چې دا سرونه به ترې پرې کوو، د دې عاصم نه به هم پرې کوو، نور خو د شپې، ځکه چې اوس خو مچۍ دي او د شپې خو مچۍ خپلې جالې ته ځي، بیا خپل ګبین له ځي. نو د شپې چې دا مچۍ لر شي نو بیا به راشو دا سرونه به ترې پرېږدو، نو په مکه کې به یې خرڅ کړو چې دا ستاسو د پلارانو قاتلان دي.
الله څه چلو کو د ماښام نه خدای باران شروع د شپې باران وشو داسې باران پروردګار وکړو داسې باران داسې شیبې باران چې د هغه لاشونه داسې غیب کړل چې تر ننه پورې پته ونه لګېده چې د هغه اتو صحابو لاشونه کوم طرف ته لاړل دې له خدای قدرت ورنکړه په دې باندې چې د مسلمانانو اثرونه پرې کړي او پرې خرڅېږي دوه کسان چې مکې ته یې بوتلل خرڅې کړل حضرت زید ابن دسنا رضی الله عنه لکه د امیه مردار کړی وجلی یو هغې واغېسته او بس هغې خو وتاړو صبر ونه کو او نیغې د مکې مکرمې د حدودو نه بار اویست تنعیم ورته وایي چې کوم ځای کې مسجد عایشه دی او خلک د هغې نه اوس هم د عمرې نیت کوي هغې ته زمین حل وایي نو دې هلته زمین حل ته د حرم د حدودو نه بار یې وویسته او هلته کې شهید که او چې کوم وخت کې شهید کوي نو بر یې اوچت که او په ستن پورې وتړه بره او په نیزو یې وسوی چې سات یې وباسي نو ابو سفیان ولا راغی دغه وخت کې د مکې د کافرانو سردارو وروسته خدای مسلمان کړی دی خو دغه وخت کې خو لوی دشمن دی راغی وی عاصمه وی زیده وی یو ارمان وکړه نو پرېږدو دی یو ارمان وکړه نو پرېږدو دی وی څه ارمان وکړم وی داسې ووایه چې ارمان چې زما په ځای دلته محمد صلی الله علیه وسلم هغه تړلی شوی وي او ما د خپلو ښځې سره او بچو سره ناست وم خوشحاله ژوند مې تېرولی څه خبئ دا ټکې د خولې نه وباسه پرېږدو دی او په دې ټکې خو ستاسو دا پیغمبر دلته نه رارسي خو ته پې خلاصېږې ځه دقسې ووایه که زما په ځای هغه دلته تړلی و او ما د خپلو ښځو بچو سره خوشحالي تېرولی او د سکون ژوند نو څه ښه به وه دومره ووایه چې دی ووایي حضرت عاصم بره تړلی شوی دی او په جوش کې راغی وی ابو سفیان څه دې ووایي وی زما د قسم په خدای وي چې که زما وجود ټوکړي ټوکړي شي دا مې خوښه ده خو که د حضور پاک خپې مبارکې ته ازغې درنه کېږي نو هم نشم برداشت کولی یو غغه ازغې ورته رانوځي هم نشم برداشت کولی ځینې ټوکړې ټوکړې شم خو چې د هغه خپې ته ازغې او غنه دننه نه شي دا دې څه خبره وکړه ابو سفیان ملګرو ته وی قسم دی که د محمد داسې ملګري ما لیدلي صلی الله علیه وسلم داسې جان نثارات دومره عاشقان دومره مینې والا په دې پوټۍ خبره د پیغمبر دلته نه راځي خو دې پې خلاصېږي برداشت نشي کولی د خپل پیغمبر خلاف د خپل پیغمبر خلاف یوه خبره نشي زغملی دمارو نن مونږ څنګه کوو نن کولاو زمونږ د نبی علیه السلام سپکاوی کېږي داغه د دین سپکاوی خو داغه سپکاوی شو کنه داغه د دین سپکاوی کېږي داغه په مدرسه کې خو داغه دین ښودلی کېږي د مدرسې سپکاوی کېږي داغه علما خو هم داغه احادیث او داغه دین خلکو ته ښیي کنه هغه علما سپکاوی کېږي لکه زما د زوی چې څوک سپکاوي دا چا سپکره زما سپکه ده که نه او لږ به مخکې لاړ شم زما شاګرد چې څوک سپکوي دا د چا سپکاوی دی زما سپکاوی دی نو دا علما خو د پیغمبر شاګردان دي داغه دین خلکو ته رسوي سوچ مونږ نه دی کړی ګورې لږ سوچ سره کار وکړئ قاریان حافظان عالمان دا خو د پیغمبر وارثان دي او د پیغمبر راوړلی شوي دین خلکو ته ښایي او د پیغمبر مبارک شاګردان دي خو د شاګرد شاګردانې دي نو د هغه سپکه چې ده دا د چا سپکه ده د حضور پاک نو ته څنګه د حضور پاک سره مینه لرې مدرسه کې خو د هغه دین ښودلی کېږي که نه مدرسه کې خو مولا خپل ځان له څه شی نه دی جوړ کړی که تنخواه خو غریب به بچي به څه خوري خامخا به اخلي تنخواه خو فایده خو یې دا ده چې خلکو ته د حضور پاک دین ورسي قرآن ورسي حدیث ورسي شریعت ورسي فقه ورسي دا مقصد دی نو ګورې یاد وساتئ پیغمبر ته یوازې کنزل کول د پیغمبر سپکه نه ده دغه د پیغمبر سپکه ده خو د پیغمبر وارث ته کنزل دا هم د پیغمبر سپکه ده د پیغمبر چې کومه بر دین ښودلی کېږي هغه مدرسې سپکه ویل دا هم د پیغمبر مبارک سپکه ده او چې د حافظان او قاریان چې خلکو ته رسوي د هغې سپکه ده هم د پیغمبر سپکه ده
مسلمان چې یې او د حضور پاک سره دی مینه، نو چې څوک د حضور پاک د دین خدمت کوي، کم ازمکه کې د حضور پاک د دین خدمت کیږي، کم خلق د حضور پاک وارثان دي، دا هغه د مخه به د هغې خلکو قدر کوي. دا بسته ایمانی زمارونو. نو هغه حضرت زید ابن دسینه غریب خوی په دې کې شهید کو. حضرت خبیب ابن عدی رضی الله عنه هغه یو چا باندې خرج کړو. د حارث لور ده رستو مسلمانه شوې ده. هغه وی مونږ په بیا واغشته چې مونږ به د خپل پلار په قتل کې مړ کو، د مونږ پلار یې وجلو. نو دا حرم اشهر حرم وته وی دا محرم په دې کې به دوی دغه نه کو، وجل نه کول. مونږ وی چې دا ورګه دا میاشت تیر شي نو بیا به وجنو. نو مونږ کور تړلیو، پلی باندې په زنجیرم په کور کې تړلیو. دا حضرت خبیب رستو بیا چې مسلمان شو قصه کوي، وی والله ما رأینا اسیرا قط خیرا من خبیب. وی قسم دې که د خبیب نه بهترین قیدی مونږ په دې سترګو لیدلی. لقد رأيته يوما يأكل عنبا، ويورز ما أولد چه انگوری خوالل. وما بمكة من سب، او پدغ زمانه که پا مکه مکرمه که میوام نوا. وإنه لموسق بالحديد، او دی پا زنزیرم تلل شوه دی، دا اسپنی پا زنزیر. نو مکه کې میوام نشتا او د اوسپنې په زنجیر تړلی شوی دی، نو دې میوې پسې کم خوا لاړ. مونږ خو نه ورکوړی، زمونږ خو دشمن دی. مکه کې میوام نشتا. وانه لرزق رزقه الله خبیبا، وی دا هغه روزي و چې خدای حضرت خبیب له ورکول. انګور بوله خدای غونچک ورکا. بی بی مریم معشومه ده، هغې له خدای پاک وا دروازه دننه جرنده دروازه دننه روزي ورکوله که به نه ورکوله؟ دا الله ورکول. نو چې کله مونږ دې وجه وی د مرګ نه مخکې د مونږ ته چې یو چاړه راکېراله چې زه په هغې خپل صفی وکړم، نو ما ولې یو چاړه ورکړه. نو زه د کور کار مې کو، په هغې کې مصروفه شوم. وی د ما یو ماشوم بچی و، په خلپوس ورو ته د خبیب له ور ورسېد. وی چې ور ورسېده دا د ما ماشوم بچی. وی چې ما داسې د کور د کار نه وکتل، وی د ماغه ماشوم بچی اوس خبیب دقسې پرون کېنولی دی، او وی چاړه مو سره کولاو ده. وی بس ما فریاد شروع کو چې دا سو شو، دشمن مې دی اوس یې بوزو او وجنو یې، او زما بچی ولا خدای وروسته، دا سو شو او چاړه مې ورکړې ده چې به دې په خپل سنت والی، او دا زما ماشوم ورغی. ګوره که بل کس وی که نه په دې ماشوم یې ځان بچ کولی شو. بس ویلی به چې ما پرېږدی که دا ماشوم نه لالالوم، ما پرېږدی یو ځای ته رسم چې زه په امن شم، ماشوم به درته کېنوم راشئ بیا بوځئ. لیکن هغه خبیب چې ورته سینګ وکتل دې ښځې ته، ښځې ته څه وایي؟ وایي مه یارېږه، پریشانه نه شي، هېڅ فکر مه کوه، راشه دا خپل بچی دی واله. مونږ ته خپل پیغمبر د ماشومانو د مینې تعلیم را کړی دی. د کافر د بچی سره به مینه کې، محبت پکې، ظلم نه کوم، راشه دا ماشوم دی مانه. وی خپل بچی راله راک. وی بوم ته تنعیم ته مو رسو، د حرم د ځمکې نه بار وویسته. وی چې مو وویسته نو وی مونږه وی ده راته وی چې ماله یو ټیم راکې 2 رکعته نفل کو. نو وی 2 رکعته نفل یې وکړل، خو لږ زر زر یې وکړل. وی بیا وی چې افسوس تاسو له کې دا تیریږي چې دې ځان له جون زیاتې دا نفلونه کوي، ځان له وخت زیاتې. که دا خبره نه وي نو ما به دا مونځ ډېر اوږد کړی وي، ډېر اوږد به مې کړی. خو تاسو به وایئ چې دې د مرګه یریږي نو ځان له لږ مونځ اوږدئ، وخت تېروئ. او بیا یو خیره ورته وکړه، اللهم احصهم عددا او وقتلهم بددا ولا تبق منهم احدا. خدایا دا قوم ټول هلاک کې، خدایا ته کم کې، کمول دا چې پکې مړې کې، او خدای زه په دې مردار کې. خیره ورته وکړلې. نو بیا اوچت که، نو د مرګ نه مخکې 2 رکعته نفل. نو علما لیکي، امام بخاري لیکلي،
وی دا یو طریقه اوس جوړه ده چې څوک وجني دله پکه یا 500 سزا پیوخیږي نو که وخت وسري نو 2 رکعاته نفل دې مخکې وکړي. دې زمین کې یو بله واقعه به ووایم. د حضور پاک یو صحابي دی حضرت زید ابن حارثه، مشهور صحابي دی زید ابن حارثه. طائف ته تللی، د طائف نه چې واپس را روانو نو په خوا خو سورلی چا سره نه اوس موټر یې خلک په کری نیسي، نو د یو قچر یو سړی هغه سره قچر نو ده هغه ورته ویل که چېرته دی مکې ته وی نو به زه به دې بوځم کرۍ راکړه که نه وی ډېره ښه ده. او دا د حضور پاک په جون کې دا خبره ده. نو زید ابن حارثه رضی الله عنه ته ډېره ښه ده، دومره کرۍ به درکړم ما ځان سره په دې څاروي بوځم. راسوری کړ چې راسوری کړ راته نو یو خطرناک ځنګلو او شاړې علاقې وې هلته راورسېدل. زید ابن حارثه و چې او ما په خپله دا لارې د په دې سفر کې ولیدلې ډېرې شاړې اوږدې او د غرونو منځ کې خطرناکې لارې وی چې څنګه رالم او دې شړې علاقې ته راورسېدم نو دی په دې د انسان کوپړې او اندامونه پراته دي. بس وی ډېر زیات ویرېدم او دې سړي ټوپ کړې د هغه قچر نه او یو غټه چاړه یې راوویسته. وی ما ورته چې په ما څه کې خو چې څه مال را سره نو هغه مال به دله درکړم او ما پرېږده. وی نه بیا خو زما د پته ولګي خلکو ته چې لاړ چې خو زما ځای به ښی اول به تا وجنم وروسته به دنه مال اخلم. وی مې چې ښه دی یو 2 رکعاتو نفلو مقرره کړه. وی هغه غل وخندل په خلطه وی چې دا څومره دلته مړه پراته دي دا ټولو منځونه کړي دي خو مونځ رانه څوک نه دي بچ کړی ځکه نه دا ستا مې یو ارمان دی ذوقه دا مونځ دی. وی په مونځ څه پوهېدم یاره ده را باندې چې مانځه کې ګزار کوي که څه چل کوي چې مونځ مې خلاص کما وی یا ارحم الراحمین. وی چې بیا ما وی یا ارحم الراحمین وی یو غیبي اواز راغی او وی دې سړي ته وی چې مه وی دې سړي داسې یو خوا بل خوا کتل چې د اواز د چا دی. وی ما بیا وی یا ارحم الراحمین وی بیا یو غیبي اواز راغی او دې سړي ته وی چې مه واګورې وی ما چې زه مدد له خو جوړ څوک راغی او وی دې سړي چې د اواز به شو یو خوا بل خوا به دې غل کتل. وی بیا ما وی یا ارحم الراحمین وی چې دریم ځل مې وی سړی راخ یو سړی مې ولیده او سړی سره نیزه ده او د نیزې په خوله کې اور بلیږي. وی چې دې سړی ولیده نو دی ورته ور مخامخ شو وی بس هغه په هغه نیزه وو وی داسې په نیزه وو چې پړ مخې وغورځېد او د اور شغلې ته وختې مردار شو. وی زه خوشحاله شوم هغه سړی چې د غیبو نه راښکاره شوی نیزې والا. وی ما ورته چې ته څوک یې خدای د سره خو کا زه خو د لوی غمه بچ کړم. وی ما ته یې وی چې زه د الله فرشته یم تا چې مونځ وکړه او تا اواز وکړه یا ارحم الراحمین نو زه په 9 اسمان کې وم د هغه ځای نه مې ول اواز ورکړه چې مه وایه چې دوباره د ارحم یا ارحم الراحمین اوې نو زه په لومبي اسمان کې وم نو بیا مې ول اواز ورکړه چې ګورې مه کوه نو چې په 3 باره د یا ارحم الراحمین اوې نو دقه ستا خواله رسېدلم سړی به دله مړ کړ. اوس یو حدیث ته ویل نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمائی وی چې چا 3 ځله او یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین وی هغه فرشته دې سړي له اواز ورکوي چې بنده الله د ته متوجه دې څه ته غواړه الله د ته متوجه دې شابه څه چې غواړې نو څه غواړه. بعض علما دا په اسماء صفتیه او اعظمیو کې مشماري اسم اعظم نه مشماري خیال امراري. نو دا موز ډېر لوی برکت ته خو چې خشوع خضوع سره او الله ته چې اواز دی وکړه نو پروردګار په خپل بنده ډېر خفه کېږي خو چې دله نه دی ورته اواز ګورې وکړه چې دله اواز دی نو خیر دې غریب خدا خیره ورته وکړه اوچته یې کوې تړه او چې ویې تړه نو شروع یې په نیزو په غشو کړه نو دی یو شعر ووی ولست ابالي حين اقتل مسلما على اي شق كان لله مسرعي وذلك في ذات الاله وان يشاء
یبارک علی اوصال شلو الممزعی. بخاری شریف کې دا شعر شته په جلد ثانی کې. وی چې د خدای لار کې مرم دا الله د رضا دپاره وی اس پروا مې نشته. او وی که خدای وغواړي نو زما په دې ټوټې ټوټې اندامونو کې به خدای برکت او خیر واچوي چې مسلمان مرم اس پروا میں نشتا. لست ابالی حين اقتل مسلما على اي شق كان لله. پر طرف چې پریوتم پروا میں نشتا. پل مخه پشاو ک پډډا خو چې د الله د پاره مرم نو پروا میں نشتا. ولې صحابو ته پته او شهادت په خدای راکی. د شهید کو ډېره لویه مرتبه ده. وذالک فی ذات او زما د امر خدا الله د پاره دی، د الله د رضا د پاره دی چې خدای غواړي زما ټوټې ټوټې نامونو کې خدای برکت واچي. صاحب گزارونه په وکړ شهید شو غریب. خود اوم یو ټکی وې د چې کله مړ کېده نو د یو आवाज وکړ الله وی سوکشته نه چې زما خبر زما سلام رسول الله ته ورسوي صلی اللہ علیہ وسلم. لیس احد یوکستشتا یبلغ منی السلام لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم فبلغه منی السلام. علامہ عینی لکلی دی په شرح د بخاری کې خدای زما سلام رسول الله مبارک ته ورسوي. نو حضور پاک دقه سے بیا په محراب کې ناستو او فوراً استرگو نوخیو بیدی وعلیک السلام یا حبیب. حبیب پتائی دا اللہ یا حبیب پتائی دا اللہ سلام. او صحابہ ہوتے جو حبیب شہید شو یہ غریب خو شہید شو. نو نبی علیہ السلام یو دو صحابہ کرامو لے گل یو حضرت زبیر رضی اللہ عنہ یو حضرت مقداد ویلار شے او حبیب بے بر تللی وجود ارالا روڑے. خبیب بے بر تللی وجود اراله راوړی. دا هم لویه قرباني ده چې په دوه کسان هغوی غریبانان په اسونو باندې رالل چې رالل د ده څلوېښت ورځې شوې وې چې دې بره بانډه و. ګوره څلوېښت ورځې چې نورونو ته یې مارغان راځي هغوی به دې ته پرېښوده چې دا مارغان یې غوښې وتښتوي. نور پې لږې څښا به شي بوی به کوي مارغان به یې خوښې وتښتوي. څلوېښت ورځې بره په نور تړلې شوې دي وجود یې همغسې تر و تازه دی او څلوېښت ګیر چاپېره ته څوکیداران دي چې څوک یې ونه تښتوي. حضرت زبیر او حضرت مقداد وایي چې مونږ رالو ومو کتل وی څوکیداران دي. وی ما ورته ملګري ته وی راځه که وجدي مونږ دې مړه شو خو شهیدان به شو که نه. خو حضور پاک وی راویست پړی د هغه خبره منو. وی نیغ پې ورلو شپه دوسو وی وجود مو له راوسپړده تر و تازه تر او د مکې ګرمي څومره سختۍ وجود مو له راوسپړده او ځای مو وله مخکې په یو اس برابر کړی په هغې مو وله وجود هغه لاش کېښوده او وی بس راو تښتېدو رالو. هغوی ویاړو راته نیغ نیغ کتله مونږ یې ونه لیدو. وی چې وجودم ولا راوړه وی چې سار نورو لګید چې وی قتل الکه سړی نشتا الکه څه شو دا اسونو خپې موجود الکه تاسو خوبونه کول سړی دا نه غونډ یوړه څلوېښتو کسانو نه څنګه سړی یوړه وی را پسې شو. نو زمونږ اس خو درونو ځکه لاش پې پروت و منډه یې نه شوه والی. وی دوی را پسې را رسېدل. وی چې را پس حافظ ابن حجر په بدایه و نهایه کې لیکلی دي او حافظ ابن حجر په فتح الباری په شرح د بخاری کې هم لیکلی دي. دا حواله درکړو د ډېر خلک دا اولیاء او کرامت نه مني. دا حواله مې ځکه دله درکړه. وی چې څنګه دوی را نږدې شو وی ما وی مونږ وی چې دا خو اوس مونږ هم ګیرېږو. وی د لاش هم واغېست او په ځمکه هم کېښود چې بس د خدای دې اسره شه او مونږ خو د نه ځو چې ځان اوس بچ کړو. چې لاش څنګه په ځمکه کېښود ځمکه وشلېده او لاش پکې وردن نه شو. بلیع الارض وتوي بلیع الارض راغی نبی علیہ السلام ته بس وی دغه مقصد اوس مکه قبول که خبره نشته. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله اموات. دا الله لار کې چې شهیدان شي مړی وته مو آیا عرفي مل خو دی عرف کې خو مړ دی جنازه به پکې کفن به ورکې دعا به وته کې خو دا مطلب چې د بل عند هو څنګه دی بل هم احیاء جمدی عند ربهم یرزقون. ژوند او مرګ د چا په لاس کې دی؟ د الله. مرګ یې پې راوست مرګ نه پسې ولا بیا ژوند ورکړه او الله روزي ورکوي.
تاسو خپل اندازه ولګوئ دی نه چې څلوېښت ورځې یو ځای کې یو سړی باندې نورونه دي پې لګي د پاسه دی څښا کېږي نه او بیا ځمکې شلېږي او پکې وردن نه کېږي او بل صحابي ته ګوره خدای د سر حفاظت کوي بخاری کې د بخاری حدیث ته چې الله تعالی تورې مچۍ راوسته دا ډمبرې مچۍ او د پاسه پې ګرځېدلې او د هغوی نه خدای وساته ولې دعا یې وکړله دا د هغه یو بزرګي او یو کرامت شو او د بیا اوبه رالې باران او لاشونه یې وله غیب کړل د مارونو یو خو د شهید مقام معلوم شو چې د شهداو د خدای په نسبت مقام دی یو حدیث پاک کې راځي د شهداو متعلق راځي ارواحهم فی جوف طیر خضر د شهداو روحونه به د یو شنې الوتکې پکې پراتی یو شین کرسی به او یو شنه الوتکه به او لکه جس شو مثلا بل شی شو داسې جزونه خو نشته په جنت کې خو د الوتو یو شی شو هغې کې به دا روح پروتي لها قنادیل معلقه تحت العرش د الله د عرش لاندې به د هغې جالې به د هغې ځای نه به هلته به دا روحونه پراتی تصرح من الجنة حيث شاءت چې کوم ځای خوښوي نو په جنت کې به چکرې لګوي د شهید دا مقام دی د خدای په نس ولې د الله په لار کې د خدای د دین دپاره یو سړی ځان قربان کی او د حضور پاک د محبت دپاره یو سړی ځان قربان کی د حضور پاک او بیا د نبی علیہ السلام په حکم ځان قربان کی خو دغه دین خو له دغه قربانو برکت دی چې موتا ته رسېدلی دی که نه که صحابو دا شهادتونه نه وي شوي او دا جهادونه یې نه وي کړي او دا قربانۍ یې نه وي کړي نو دا دین به موږ ته څنګه را رسېده او په اسانه نه را رسېده نو دا د صحابو قربانی د دین دپاره محنت او د صحابو لوی شان او بهادری او د خدای د صحابو سره مینه او محبت او د مرګ نه پس د هغوی د لاشونو حفاظت دا د دین د حقانیت نښه ده د حضور پاک د دین د حقانیت نښه ده د حضور پاک د حقانیت نښه ده او د اسلام د سچایۍ نښه او د بلندۍ نښه ده او د هغې قربانۍ دي نو دا څو خبرې مې ستاسو خدمت کې عرض کړې په دغه بنیاد د حضور پاک سناسه سیرت د هغې حالات د هغې د صحابه او د شهادت متعلق یو څو خبرې مې دا یو خبره ده تاسو ته پته ده چې زمونږ په دې جومات کې د حافظانو او د قاریانو او د ناظرې درسونه روان دي موږ دویم چت هم دې دپاره جوړ کړو چې د الله د قرآن خدمت پکې کېږي او د الله د دین خدمت پکې کېږي او هېڅ قسمه موږ تاسو ته پته نه ولا چندې غواړو او نه ولا د خلکو نه پیسې غواړو تاسو ته معلومه ده دا ستاسو د جمعې په ورځ چې له 100 روپۍ راغونډېږي په دې باندې د جومات خدمت هم کېږي او د ماشومانو خدمت هم کېږي نو د هغې ماشومان یو څو ماشومان فارغ شوي دي د 9 په ورځ باندې به د هغې دستاربندي وي دلته د هغه وړو د 9 په ورځ راتلونکې 9 په ورځ باندې به د هغوی دستاربندي وي 3 بجې د 3 بجو نه د مازدیګر د بانګه پورې مازدیګر مانځه پورې راتلونکې 9 ورځ 3 بجې د مازدیګر د بانګه پورې نو تاسو خو زموږ د جمعې مقتدیان هم یې او ستاسو روپۍ په 2 روپۍ دا مدرسه چلیږي هم چې تاسو کوئ نور خو موږ نه چندې غواړو چې سوالونه وله کوو او خدای پاک یې چلی او تاسو خوش قسمت ہے تاسو هم خوش قسمت ہے چې تاسو په دغه 200 روپۍ د خدای د قرآن دلته خدمت کېږي او د دې محلې خلک هم خوش قسمت دی د دې محلې خلک دا هم خوش قسمت دی چې د دې په دې محله کې ځکه د محلې خلک یې خدمت کوي که محلې خلک هم خدمت کوي او جومات ته د محلې د خلکو دی نو د محلې خلک هم خوش قسمت دي چې الله تعالی د هغې په ګوند کې د هغې په جومات کې د قرآن شریف دغه یو لوی خدمت روان کړی دی نو چې څومره دوستان یې د راتلونکې 9 په ورځ باندې 3 بجې انشاءالله دغه ماشومانو سره په دا خوشحالۍ کې ځان شریک کړي ښه چې کم د لرې ځای وي پېښور یو ځای بل ځای خیر دی هغوی خو تکلیف نه کوي خو چې کم داسې د نږدې علاقې ملګري وي نو دا هغه ماشومان دي د قرآن خوشحالي یې ده نو که تاسو د هغه ماشومانو بچو سره د قرآن په دې خوشحالۍ کې ځان شریک کړه انشاءالله خدای به دله په هغې باندې اجر او ثواب درکړي او ماشومان هم خوشحاله شي او د قرآن د حالاتو نه به هم انشاءالله الذي څه نه څه خبر شي ښه جي دا زموږ یو ملګری دی او هغه د مردان دی زموږ دوست دی هغه سربلند جی صاحب نو دی هغې باندې څه درد راغلی دی او اپریشن یې وله کړی دی الله دې وله روغ صحت ورکړي رب العالمین دې وله شفا ورکړي دیم څه پریشانی ده او بیماری ده
الله دې پریشانی په خوشحالۍ بدله کړي، الله دې بیماری له شفا ورکړي. او دا مې پېښور کارخانو یو ملګري ټېلیفون کړی چې څوک بیماران دي خدای ټول له شفا ورکړي. دا هم د پریشانو دپاره دي. نه په لاسونو باندې د قبرونو یا په دانو باندې خورې، دا ما چې په شریعت کې دا منع دي. ښه که زیارتونو سره اسی زیارت القبور لزید نیکانو خلقو قبرونو لا تلل یا زیارت القبور لتلل ثابت دي او دعا وته کوي، نفل کوي، او د قبرونو خورې یا کانی په ځان مګل، او دا په شریعت کې بالکل منع دي. هغه کار وکړو چې موږ ته کوم رسول الله مبارک ویلي. خپل سوچونه منع کو، دعا وکړه رب العالمین خدای ته دغه صحابه کرامو چې د دین لپاره کومې قربانۍ ورکړې دي، خدای دغه دین له کامیابی ورکړي، کامرانی ولا ورکړي، او ته دا دین خور کې، او خدای د دې دین حفاظت وکړي. الہ العالمین مونږ دغه صحابه په نقش قدم باندې روان کې، د حضور پاک تابعداري مناسبه کې، د شیطان او د ګناه نم پروردگار او د هغې د اسبابو نه وساتئ. الله په زړه کې د دین مینه محبت واچئ. څوک چې مریضان دي ته وله شفا ورکړي، دغه رور چې د اپریشن د مثانې یې کړی دی هغه ته هم دعا کوئ چې خدای وله شفا ورکړي، روغ صحت وله خدای پاک ورکړي. نور که بیماران دي په کورونو اسپتالونو کې الله ټول له صحتونه ورکړي. څوک په پریشانو کې مبتلي خدای پریشانۍ وله په خوشحالو بدلې کړي. که څوک قرضداري قرضونه اخلاص کړي، پروردگار زموږ د دواړو جهانو خیر نصیب کړي. بچي مو نیک عمله صالحان لوی کړي، او د لوفرونه وساتي، په خپلو مقصدونو کې کامیاب کړي. مشران او مردگان هم خدای مغفرت نصیب کړي. حاضر جمع کې څومره مسلمانان دوستان دي چې د خیر او د برکت زندگی نصیبه کړي. د کاروباري رونو په کاروبار کې برکت واچي، ځمکو چې څوک کړي د هغې په زراعت کې برکت واچي. د چا روزګار نه د حلالو ښه روزګار وله ورکړي، او تم د چا څه حاجتونه ته ولا حاجتونه قبول کې، او اخر وخت په خپل دا کریمه نصیب کړي. لا اله الا الله محمد رسول الله.